یقینا دې ځای ته دا راغلې لاره ډېره خوندوره او بیخي له کیفو ډکه ده. نن موږ راغلي یو هسکې مینې ولسوالۍ او بیا اکاخیلو بازار ته. دا چې چېرته ولاړ یو دا د اکاخیلو بازار دی. خوشحاله شو مننه. دا چې جلوبه بیا د خپله موږ کړله چې رښتیا هم اکاخیلو جلوبه ډېرې زیاتې خوندورې دي. مازدیګری دی ومو خوړلې که نه دنه وروسته پلان دی؟ ولا وم خوړی یو 10 دقیقې مخکې مو چای مو وڅښه او جلوبۍ مو خوړې. موږ خو اول اقدام دلته دی چې اکاخیلو ته راځو اول دا اقدام په شین چای او په جلوبۍ زموږ او نو ډېر ښه خوند یې وکړ او ګپ شپ هم پرې ولګو او بانډار هم پرې وکړ. ښه مزه یې وکړه. د خلک مو ډېر زیات خوښوي یا د ښارونو نه چې دی اکاخیلو بازار ته او فقط ستاسو جلوبو پسې خلک ځانونه را رسوي؟ دا زموږ جلوبو مشهورې په دې دي چې صفا جلوبۍ دي، ملاوټ پکې نه کوو، ګلوکوز پکې نه اچوو، بس پکې نه کوو، بس صفا جلوبۍ دي، صفا وړه دي او بس صفا غوړي دي او بس لاچي پکې استعمالو ښه ډېره او بس د دې ځای عوام ښه ده او دغه منظرې هم د دې ځای ښه دي او بس اوبه هم د دغه ځای ښه پاکې دي. بس په دغې باندې مشهورې دي دغه ځای کې. څوک څومره جلوبۍ وخوري په چا بوج کېږي؟ نه چا څومره جلوبۍ وخوري بس هېڅ نه زړه وایي او نه بوج کېږي چې څومره خوري دی چې بس نور مې خوړلی نور مې خوړلی وی. دلته چې موږ زیاتره خلک ګورو چې دلته اکاخیلو بازار ته راشي هغه ډوډۍ مو ول خوري او له هغه وروسته بیا چې دی هغه شنې چای څکي او جلوبۍ ورسره غواړي. ډوډۍ مو خوړلې ده که نه یوازې شنې او چایو ته مطابق کړې ده؟ موږ خو ډوډۍ خوړلې ده، کابل نه سهار راغلو ډوډۍ مو په لاره وخوړله. دلته چې راغلو دغه ځای خدای شته ما لومړی ځل چې ولیده، ځکه په دې لار زه ډېر تېر شوی یم او بختیار استاد وایي چې د دې ځای جلوبۍ موږ ورته جلبۍ وایو، کابل کې ورته جلبۍ وایي چې دا جلبۍ ډېرې مشهورې دي. نو چې راغلو واقعا دا ښه ځای هم دی او ښه چای هم دی، جلبیو کې هم بېل کیف او خوند دی. سلامونه جوړ په خیر د برایټ لایف افغانستان ډیرو زیاتو درنو لیدونکو هرکله هله دا ټول درانه لیدونکو او هیوادوال براته خیاسو د ژوند د غشپې ورځې به در باندې په ډېرې زیاتې خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرېږي. لیدونکو نن د خپرونو په دوام تاسې دپاره یوه بله ښایسته او ځانګړې خپرونه له یو نوي ادرس او له یو نوي داسې ځای څخه درته لرو چې دا ځای خورا ډېر زیات مشهور دی. لکه څنګه چې بکګراونډ کې ښکاره کېږي بازار ډېر زیات ساده خو خواږه او رنګینۍ چې دي بیا بې حده ډېرې زیاتې دي. دا چې کوم ځای دی نو دا به هم درته ووایو خو فقط تاسې موږ سره لومړی هغه د لارې نندارې وکړئ. دې ځای ته د راتګ موږ چې دې ځای ته راغلي یو لارې کې مو تاسې دپاره ښایسته ښایسته شاټونه اخیستي دي، ښایسته ښایسته نندارې در باندې لومړی کوو او له هغه وروسته بیا تاسې پوه کوو چې دا کوم ځای دی او موږ نن چېرته راغلي یو.
لیدونکو بیا هم هرکلی هیله ده راته ښه به یاست او هیله مې دا ده چې تاسې به د نندارو څخه پوره خوند اخیستی وي. یقینا دې ځای ته دا راغلې لاره ډېره خوندوره او بیخي له کیفو ډکه ده. نن موږ راغلي یو هسکې مینې ولسوالۍ او بیا اکاخیلو بازار ته. دا چې چیرته ولاړ یو دا د اکاخیلو بازار دی او د اکاخیلو بازار جلوبۍ بیا خورا ډېرې زیاتې مشهورې دي. تاسې به ممکن له ده مخکې د دغه جلوبیو په هکله خبر شوي یاست او همدارنګه تاسې به پرې د بېلابېلو رسنیو څخه راپورونه لیدلي وي. نو نن به دلته تاسو ته په خیر سره خپرونه برابرو. اکاخیلو بازار کې دلته دغه جلوبۍ چې مشهورې دي هغه څوک چې پخوي د هغه سره به موږ غږیږو خبرې به وکړو او دلته چې هغه څوک راځي او جلوبۍ خوري او نوشیجان کوي د هغوی سره به هم خبرې وکړو. عموما بازار کې هم درته یو نیم کلیپ راخلو له نورو هیوادوالو سره به هم دلته خبرې وکړو چې دوی څنګه دي او روزګارونه یې څنګه دي. عموم کې ښایسته خپرونه نن درته له همدې اکاخیلو بازار برابرو. ملتیا مو وکړه موږ سره زموږ دا خپرونه تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو بیا هم هرکلی هیله ده راته ښه به یاست. دلته څنګ ته مې 3 تنه وطنداران ناست دي. د دوی سره به خبرې وکړو چې دوی دلته څه بوختیا لري، چکر یې راوهلی دی او که څنګه. خبرې ورسره کوو، تاسې موږ سره ملتیا وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. په دې هیله چې روغ او جوړ او صحتمند به اوسئ. خوشحاله شئ. ډېره مننه. کور ودان تاسې خاص ته صحت مو ښه دی؟ الحمدلله د خدای فضل نه ډېر خوشحاله یو چې تاسو زموږ ساحې ته راغلي یاست او د دې ساحې څخه لیدنه کوئ. ډېره زیاته مننه. کور ودان خیر وسي. لیدونکو ته که نوم واخلي او هغه د ځان معرفت ورته وکړي. زما نوم صدیق الله سالار دی او د همدغې ساحې اوسېدونکی یم. خوشحاله شو. مننه. کوم ځای کې چې موږ ناست یو دا ځای څه نومېږي؟ دا د اکاخیلو بازار دی چې مشهور د میوې جلوبۍ دي. اکاخیلو بازار جلوبۍ رښتیا هم ډېرې زیاتې مشهورې دي. موږ هم چې دی په همدغه تکل راغلي یو ما له اکاخیلو جلوبۍ به مخورو او دلته به چې د هغه هیوادوالو وطندارانو سره به خبرې اترې مو کوو او که کېدله ګپ شپ به مو سره ولګوو. ډېر مو ښه کړي. الله مرکله راوله. خوشحالېږو او تفریح لپاره ډېر ښه ځای دی او نورو خلکو نه هم دا تمه توقع لرو چې دلته راشي خپله تفریح وکړي او د کلي ولس د تازه هوا نه خوند والي. خوشحاله شي. ډېره مننه. دلته رښتیا ناست یو مازدیګری دی، هوا هم ډېره زیاته خوندوره ده. همدلته کلي کې اوسېږي که نه؟ ته هم داسې زموږ غونډه کې داسې منډې له مخې ورته راغلی؟ نه زما خو یو ورځ دوه دلته یي. نور کاروبارونه په ښار دي. بس د تفریح دپاره دغسې راځو. خصوصا بیا مازدیګري کې دلته راځو، چکر وهو او جلوبۍ خورو، چای څښو دلته ملګري انډیوالانو سره ګورو. نو بیا تفریح نه وروسته واپس خپلو کارونو ته. ښه خوشحاله شو. مننه. دا چې جلوبۍ یاده دې خپله مو کړله چې رښتیا هم اکاخیلو جلوبۍ ډېرې زیاتې خوندورې دي. مازدیګری دی ومو خوړلې که نه دنه وروسته پلان دی بخیر؟ ولا وم خوړی. یو 10 دقیقې مخکې م چای مو وڅښه او جلوبۍ مو خوړې. مونږ خو اول اقدام دلته دی چې اکاخیلو ته راځو. اول دا اقدام په شین چای او په جلوبۍ زموږ او نو ډېر ښه خوند یې وکړه او ګپ شپ هم پرې ولګو او بانډار هم پرې وکړه. ښه مزه یې وکړه. مننه. خوشحاله شئ. څنګ کې دی دغه ملګری ناست دی د معرفت به مو راته وکړي؟ دا زموږ خوږ ملګری نجیب الله دی او دا دغه دوکان لري دلته نجاري کوي. ماشاءالله ډېر لایقه دی په خپل کسب کې. بس راځو د دغې خوا ته. دغه مې د تره زوی دی نو راځو همدغلته ګپ شپ هم لګو. دې سره دغه ملګري دي د ګورو سات تېرو. خدای دې همدغسې خوشحاله لره. ډېره مننه کوو. ته ښه انشاءالله؟ الحمدلله. تاسو ښه اوسئ؟ خیر دی؟ ډېره مننه. صحت دې ښه دی؟ الحمدلله. چارې ښې دي؟ ژوند زندګي ښه روانه ده؟ تاسو ښه یاستئ؟ ډېره مننه. خیر وسي. خوشحاله شئ. کور ودان. ته که درنو لیدونکو ته نوم واخلي بخیر؟ ما قاري صاحب میراغا شینواره د همدې ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دغه مې دوکانونه دي. ډېر ښه. خوشحاله شئ. ډېره مننه. یاده دې وکړله دوکانونه دي سیمساري ده که څنګه؟ سیمساري هم ده، مردانه رقم دی، زنانه هم دی. مردانه رقم دی، زنانه ټول ګرځي شته. بازار مو څنګه دی؟ الحمدلله ښه دی. طبعا هغه د ښار په پرتله به د اطرافو بازارونه بیا کمرنګ وي. هغه خو شته خامخا شته نو بس
کوم چې قسمت یې هغه ملاویږي صحیح ځکه ښار کې زیاتره خلک هغه اقتصادي وضعیتونه یې لږ ښه وي د اطراف پرتله باندې اطراف کې بیا هغه فقر غربت لږ ډېر وي که نه دا عموما بازار خراب دی هغه ښار کې هم دغه شی دلته هم دا شی ښه دی انشاءالله الحمدلله ګزاره کېږي خوشحاله کوو مننه خوشحاله چې دا چې کاخیلو بازار رښتیا هم ډېر زیات مشهور دی بیا خصوصا هغه د جمعې په ورځ ډېر شمېر میلمانه راځي میلمنو ته څومره خوشحاله کېږي والله ډېر خوشحاله کېږو ځکه چې دلته راشي بس بازار ورسره لږ برابر نور هم ښه ورسره ستاسې هم دکانداري ښه موږ هم دکانداري ورسره ډېره ښه لږ نه ډېره ښه جوړې کوي خلک که څنګه نه جوړې نه کوي خو لکه نور دا چای روټۍ دا مرګړي انډیوالان زموږ هم راځي موږ هم ورسره خوشحاله یو دلته ستاسې هم سره ساعت تېرېږي ساعت تېري دغه خبره ده ساعت هم ورسره تېري ښه نه غوندې ډېره مننه الله دې خوښ لره خوشحاله سالار صاحب له تا هم مننه خوشحاله شکر ودان الله مرکه راوله په دې هیله چې بیا بیا راشئ دا ته خو خپرونې دپاره راغلسئ بیا هم د ملمت په تور الله موږ ته راوله موږ هم خدمت کړو خیر وسي ډېره زیاته مننه لیدونکو بیا هم هرکلی هیله ده راته ښه به یاست د استاد سره به هم خبرې اترې تر سره کوو استاد چې دی بیا نو اکاخیلو بازار کې دلته تاسې او همدارنګه ټولو هیوادوالو ته جلوبۍ پخوي او تاسې او همدارنګه نور هیوادوال کولی شي راشي او دلته د استاد د لاس خواږه او دغه کږې وږې لارې او ډېرې مزېدارې ترلاسه کړي استاد سره غږیږو او خبرې ورسره کوو استاد محترم سلامونه وعلیکم سلام خیر علی تاسو خاص دی ډېره مننه استاد خوشحاله شي ښه انشاءالله صحت ښه دی شکر دی الحمدلله تاسو خاص دی خیر راغلی ډېره مننه استاد شکر ودان لیدونکو ته استاد محترم که نوم واخلئ خپل خیره ما نوم ولي محمد دی دا اسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکی یم د کاخیلو بازار دی دا او په دې کې موږ دا ځلوبۍ پخوو بس دا ځلوبۍ ډېرې مشهورې دي او خلک ډېر دلته راځي سیلان دی ډېر راځي د سیل ته خلک ځي او بس هم چې ځي هم ځلوبو له ودرېږي شټاپ کوي ځلوبۍ خوري او چې بېرته ځي هم شټاپ کوي دا ځلوبۍ خوري که څوک بره ځي او که څوک ښکته راځي مقصد بریک چې دی نو دا خبره فرضیان کې نه سنت دی ورته چې بریک واخلي او له تاسې څخه ځلوبۍ ترلاسه کړي څومره وخت کېږي استاد چې دغه کار کوئ او دغه روزګار لرئ دا 15 کاله کېږي بس موږ په دغه ځای کې لګیا یو دلته کار کوو د نیکونو نه دغه کار وکړې څه پاتې دی څنګه استاد محترم خدای دې پاتې بس نیکونو وخت خو دا چا پېژندیم نه او بس موږ لا الله بس دلته ځای مشهور کوو بس ځلوبۍ هم دلته یو انډیوالو هغې سره مې زده کړلې او بس خپل هم چې شروع کړله خدای به کې برکت واچوه او بس مخکې لاړلې او بس اوس دې ځای کې ځان ته دی که نور شاګردان هم د سره شته دي دلته شاګردان شته دی 10 نفر 15 نفر موږ دلته شاګردان کار کوو ماشاءالله ماشاءالله په کومه ورځ باندې مشتریان مو ډېر زیات وي د جمعې ورځ باندې ډېرې او دغه لکه اوس چې هغه رسمي ورځ ده په داسې رسمي ورځو کې بیا هغومره مشتریان نه وي لکه څومره چې جمعې په ورځ باندې وي او د جمعې په ورځ چې څومره په دې دومره ورځ نور ورځ کې دومره نه خو بیا هم د ښار نه مونږ ښیو انشاءالله خلک ډېر راځي څه وجه ده خلک مو ډېر زیات خوښوي یا د ښارونو نه چې دی یا کاخیلو بازار ته او فقط ستاسو جلوبو پسې خلک ځانونه را رسوي دا زموږ ځلوبو مشهوري په دې دي چې صفا ځلوبۍ دي ملاوټ پکې نه کوو ګلوکوز پکې نه اچوو بس شی پکې نه کوو بس صفا ځلوبۍ دي صفا وړه دي او بس صفا غوړي دي او بس لاچي پکې استعمالو ښه ډېره او بس د دې ځای عوام ښه ده او دغه منظرې هم د دې ځای ښه دي بس اوبه هم د دغه ځای ښه پاکې دي بس په دغې باندې مشهورې دي دغه ځای کې څوک هر څومره جلوبۍ وخوري په چا بوج کېږي نه نه چا څومره ځلوبۍ وخوري بس هېڅ نه زړه وایي او نه بوج کېږي چې څومره خوري دی چې بس نور مې خوړلی نور مې خوړلی وی ریټ یې څنګه دی یو من خلک کولی شي په 100 روپۍ باندې له تاسې څخه ترلاسه کړي دا خو زموږ ریټ جګ دی خو موږ پکې تاوان ور باندې کوو دغه شی ښه شی ورکوو که نه هغه د جلال باغ کې په 1500 شپږ روپۍ من دي دلته موږ په 800 روپۍ من ورکوو کیلو په 120 روپۍ ورکوو خو چې څوک یې ویسي بیا ما پسې د کابل نه نور مخو نه د افغانستان دار ولایت نه دار ځای نه موږ له خلک راځي او بس حوالې کوي چې موږ له دومره ځلوبۍ راکړئ موږ ځان سره وړو ښه استاد کله داسې شوي دي چې یو ګاهک راغلی وطندار راغلی او درته ویلي دي چې
استاد لس منه ځلوبۍ راکړه چې دغسې یا خادي ده یا چې د ملګري دوستان راټول شوي دي او دغه جلوبۍ وړم او هغلته بنډار کوو پرې بخیر و به داسې خلک راځي او مخکې ورځو کې یو صراف راغی او به دلته چای وڅښو بیا ماله روپۍ راکړلې 1500 کیلو ځلوبۍ ماله تیارې کړه بس د جمعې ورځ به شروع مې چې ورته وکړه مازدیګر پورې مې د 1500 کیلو ځلوبۍ ما ورته اماده کړې او بس په کاټن کې مې ورته واچولي هر یو کاټن کې مې د 3 کیلو واچولي نو چې حساب مې ورته وکړ 1500 کیلو ما برابر کړلې 13 کو 14 کاټن مې برابر کړل د ګاډي ډالې ته نه بسته ډاکه کړل وی بیا چې خنه به هم بیا د خار کو ډک دی بیا غلط بیا غسه به کابل ډک دی هلته بیا غسه به لور ځان راغلی او بدیز نه ځلوبۍ ویوړي معنا زه خزې دی او همدارنګه تاسو هغه شیخ ښه ورکوئ په دې خاطر باندې تاسو انتخاب کړئ دلته راغلل او بس استاد ډېره مننه کوو خوشحاله شي لیدونکو ته همدارنګه هیوادوالو ته که وروستیو کې څه وینا لري مهرباني بس اوریدونکو ته دا وینا لرم چې خپل همت وکړئ موږ هم همت کړی دی دا د کاروبار روزګار هم شروع کړی دی والله پکې برکت واچو او خلک وایي روزګارونه نشته روزګارونه خو داسې نه پیدا کېږي چې ته په کور کې کښېنې روزګار نشته همت وکړه برکت دغه کړه او بس خپلې مټې خوارې کړه او بس کارونه ولې نشته انشاءالله چې افغانستان به جوړېږي کارونه به هم پکې کېږي او بس مخ په جوړېدو باندې روان دی د خیر سره او بس هیوادوالو دا وایم چې ډېر کلمې مه خوره انشاءالله افغانستان به جوړېږي او به دا سړي کار به برابرېږي روزګار به برابرېږي او خدای مهربانه دی لږ همت او خواري پکار ده همت پکار دی ډېره مننه استاد خوشحاله شي ټول ګل دی اوسې مننه چې موږ خواله رالي تاسو نه مننه ډېره مننه استاد لیدونکو بیا هم هرکلی هیله ده راته ټول به ښه یاست او خوشحاله ژوند به لرئ اکاخیلو بازار ته راغلي وو او د اکاخیلو بازار جلوبۍ بیا خورا ډېرې زیاتې مشهورې دي لکه څنګه چې موږ یاده کړې ده د خپرونې په سر کې چې دلته به هغه راغلو خلکو سره هم خبرې کوو چې هغوی فقط او فقط دلته هغه د جلوبیو د خوراک او د شنو چایو هغه څښلو لپاره دلته راغلي دي نو دغه وطنداران تاسې بګراونډ کې ګورئ دوی هم چې دی همدغه کار کړی دی او دلته هغه د شنو چایو او همدارنګه د جلوبیو د خوړلو لپاره ډېر زیات مراجعه کړې ده او دلته راغلي دي خبرې به ورسره وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام ښه انشاءالله صحت ښه دی مننه تاسو کې خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه خوشحاله شئ لومړیو کې به د ځان معرفت وکړې او څنګه چې کوم ملګری ناست دی ورپسې چې کوم ملګری ناست دی او هغه سر ته چې کوم ملګری ناست دی د هغې معرفت به مو وکړي زه محمد جواد یم د لارډ ټاپو ساختماني شرکت رئیس یم ډېر ښه او بختیار شینواره چې دی د ماشینرۍ مسئول دی ماشینري لري او منیر صاحب حسیب الله چې دی د شرکت معاون دی غریب رحمان استاد یو تن استاد دی ماشینرۍ ډېر ښه ډېره مننه چکر مو راوهلی و که څنګه بخیر ولا هسې په چکر هم راغلي وو دلته د پروژې سایټ ویزټ و دغه جودره کلي کې هغه پروژې سایټ ویزټ هم وکړه او چکر مو هم خرما هم ثوابه هم خرما هم ثواب دا کله چې دوه کاره چې هم هغه چېرته چې چا مسؤلیت وي هغلته لاړ شي او هم چکر وي بیل خوند او کیف ډېر خوند کوي هم چکر شي هم سایټ ویزټ شي هم رسمي کار شي ډېر خوند کوي دلته اول ځل دی که له ده مخکې هم راغلي وئ که دلته زه خپله شخصي مخکې هم راغلی وم یو وخت د اکرو سره پروینشنل منیجر وم اکرو موسسې سره د یو 600 شیلټر کورونه مونږ جوړ کړل د څلورو ولسوالیو کې د ماژورو دپاره او اوس بیا زه د شرکت په حساب راغلی دلته چې کومه پروژې دي د ډاکار یا د ایکو دغه سایټ ویزټ دپاره راغلی مخکې هم راغلي وو او اوس هم بیا راغلي دا چې نن مو دلته کار پیدا شوی او هغه چکر مو راوهلی او بالاخره دلته هم پکې ځان تاسې راورسو دغسې ملګرو سره چکر یې وهئ که نه هر وخت کله کله چکر وو کله کله کوم ځای کې رسمي کار وي هم چکر استفاده ترې کوو هم رسمي کار کوو او کله کله چې پټم خو چکر یې وایي او بختیار استاد خو شینواری دا زموږ ملګری دی کله کله دې خوا ته راځو چکر وو او ډېر نیک سړی دی ښه اخلاق لري نو کله کله چکر وو مننه هغه طبیعت ملګري چې چا سره وي بیا چکر بیل کیف او خوند لري ډېر خوند کوي د کې چک طبیعت ملګري چې وي د چکر خوند یو په دوه کې دلته چې موږ زیاتره خلک ګورو چې دلته کاخیلو بازار ته راشي هغه ډوډۍ مو ول خوري او له هغه وروسته بیا چې دی هغه شنې چای څکي او جلوبۍ ورسره غواړي ډوډۍ مو خوړلې ده که نه یوازې شنې او چایو ته مطابق کړې ده موږ خو ډوډۍ خوړلې له کابل نه سهار راغلو ډوډۍ مو خو لاره وخوړله دلته چې راغللو دغه ځای خدای شته ما لومړی ځل چې ولیده ځکه په دې لار زه ډېر تېر شوی یم او بختیار استاد وایي چې د دې ځای ځړوبۍ موږ ورته جلبۍ وایو کابل کې ورته جلبۍ وایي چې دا جلبۍ ډېرې مشهورې دي
نو چې راغلو واقعا د ښه ځای هم دی او ښه چای هم دی جلبیو کې هم بل کیف او خوند دی په دې ګرمۍ کې زیاتره په ګرمو ولایتونو کې خصوصا جلال آباد ښار کې هغه چای څخه خلک ډېره ډډه کوي څوک یې نس کې دلته ابو هوا څنګه د چای ورکې ډېر زیات څښل کېږي او که نه بالکل ګرمو ځایو کې خپله زما تجربه دا ده چې هغلته موادو نه ډېره استفاده کېږي او چای چې دی تنده ماتوي چای ډېر څښل کېږي او دغه هڅه کوي چې دا یو څه نسبتا جلال آباد ته یخه ده ګرمه نه ده خو داخل د جلال آباد ښار دی ګرم دی نو چای پکې ډېر څښل کېږي خصوصا جوس او چای یا میوه د دې نه ډېر استفاده کېږي د تاسې مننه ډېره زیاته خوشحاله شئ کور ودان رب دې همدغسې ملګرو سره همیش خوشحاله خوښ او ښېرازه او آباده لره وروستیو کې هېوادوالو ته څه وینا پیغام د سره یې مهرباني ډېره زیاته مننه تاسو څخه هم بس هېوادوالو ته موږ دغه پیغام دی چې وخت ضایع نه کړه د وخت نه استفاده وکړه ځوانانو ته ماشومانو ته د خپل وخت په قدر باندې پوه شي او وخت نه وخت چکر ووهي خپل وطن کې وګرځېږي د خپل وطن آب و هوا څخه ځان بلد کړي مننه ډېره مننه خیر وي خوشحاله شئ کور ودان لیدونکو بیا هم هرکلی هیله ده راته ښه به یاست څنګ ته مې دلته دوه وطنداران ولاړ دي د دوی سره به هم خبرې وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام ښه انشاءالله صحت ښه دی الله فضل خیر ژوندی اوسه مننه خیر وسې ته ښه یې جوړې بخیر صحت دې ښه دی خیرت دی خوشحاله شي مننه ستا نوم مبارک څه دی اسمت الله اسمت الله شینوار یې شینوار شینوار یې که نه شینوار ډېره مننه کلک شینوار یې که نه لږ پت شینوار یې لک شینوار ډېر کلک ډیر کلک ښه ډېره مننه خیر وسې ستا نوم مبارک سبحان الله سبحان الله شینوار یې نه زه رودوال یم سبحان الله رودواله او رودوال په شینوارو کې مې رودوال پیدا کړ نو بدل نه کاروبار کو بکریم د پوښې نو د خاطر دلته یو پوښ ښه روزګار دی او دلته د روزګار هم دی چې تا ویل بکریمو ده او بکریم دا کلچه په دې کلچې دی او مټیان دی او نوکری د شین درس کې ښه بازار مو څنګه دی دلته هغه د خلکو تګ راتګ څنګه دی والا بس خره بس د جمعې ورځ به خلک ډیر راځي چکرین پوښ ډیر ساحونه راځي پوښ دلته لکه دې زیواخه د پوښ لکه یخم د پوښ لکه شینوالي د غیم د پوښ ابو هوا هم ښه او د سیده چې دغه ځکه دا کم شي نه پخې کنه نو دغه شي نه به ځکهدار لکه د خار مزدپي کې خار په ډیر خدي او ډیر خدي پوښ خلک واخیم دلته دغه بکرای کې هیوادوال ته څه برابروي او څه هیوادوال کولای شي راشي کاخلو بازار کې ولته څه تر لاس کی ولا دلته خو بس مختلف شي نه دی دلته شي ډیر مشهور دی غزلوبي دی او چنچور دی پوښ نو دغه شي ډیر مشهور دی او نور مټیان دی دا کولچی مکمل ارس د خپل دا ولته دلته خلکو ته دغه کې خرڅي او جلوبي خو تازه سیم هم دلته پخېږي او دار سل د پخو دار سل د پخېږي جلبي پخېږي او دام پخېږي بازارونه مو څنګه دي بس خو د الله فضل ساتم پکې تیر دی پوښ غټ اختر کې بیا بيخي سات دی او غټ اختر کې به حساب ځکه خلک قرباني نیم کړي جلوبي هم ډېری خوري او قرباني نیم کړي صحیح خبر او لکه ګرمي خلک چاکر درځي د زی یخته پوښي نو ځکه د ځینې خلک دغه مخري غټ اختر کې ډېر ګرمي پوښي نو دغه څه وجه پوښي زیاتره د خارونو خلک چې دی هغه اطراف ډیر زیات خوخي ته خپل اوس اطراف کې ستا بیا خار خوخيږي څنګه نه ولا خارې سره مینه لګي خپل پوښي به یعنی بس کله میش کې ولا شو خالم بزلمې د ستنګي به تر وځي نه ځان دی خو هوا تر رسېږي نو بس یې هوا به خو خوان کوي ولا او دکانداري دې څومره وخت شو دکانداري کې د غشل کاله شاوخوا کېږي وروره عمر دې څومره دی بیا عمر مې چې د 15 کال زما خو پلار د خپل ورګ دکان کې پوښ او زما خو زوی د 12 کال نه مې دکان دراله ما سره شوم خپلار سره د همکاري شروع کړله مانه ته لمړی امرستيال شو او مرستر شوم اوس هغه دکان کې د سره همکاري کوي کنه او دکان کې همکاري کوي پوښ وزن ډیر شین باندې لکه موږ نه پویګو پلان وی پویګي پوښ نو استاد ها تقریبا څومره دکانداري وکوي د ورځې د ورځې کې د 3000 2000 4000 خورز 5000 وزره کې بس قسمت خبره پوښ بس برابرۍ د پوښ 400 دروازه یا 3000 کلو شه بیکار وځي 2000 وشي پوښ د حسابي ډیر مننه خوشاله شي کور ودان دا چې دلته هڅ کې مینه ول سوالای ته همدارنګه کاخلو بازار ته ډیر شمیر هیوادوال لازم خلک راځي څومره ورته خوخيږي څومره ورته خوشاله اظهار تاسو کوي ولا ډیر خوشاله احساس وته کو پوښ نو چې دلته راځي پوښ دلته
امنیت ته پوه شي او خلک چې اگر مخکې داسې دغه وضع خرابه وه اوس خلک ډېر راځي پوه شي او بېدرکه خلک راځي دلته دا ځینې وخت دا روډونه هم بندېږي پوه شي بیروبار زیات خو دا ځای به خلکو ته سم خوند هم ورکوي چې دا نفر راځي شو یو ځای کې پوه شي نو بیا ځای خوند هم کوي پوه شي ډیره مننه خیر وي کور ودان لیدونکو لکه څنګه چې د ورور یاد وکړله چې دغه روډ کله کله بند وي ان دومره بیروبار دلته جوړیږي خو دا چې نن رسمي ورځ ده مازدیګری دی نو بیا په رسمي ورځو باندې هغومره خلک بیا دلته زیات نه راځي عموم کې بیا د جمعې په ورځ باندې بیا دلته ګڼ شمېر هیوادوال د مختلفو ولایتونو همدارنګه د مختلفو ولسوالیو څخه اکاخیلو بازار ته راځي او دلته چې دی بیا هغه جلوبۍ خوري او همدارنګه جلوبۍ ځانونو سره کورونو ته وړي عموم کې بیا دوی همدغسې ګش وهي سپین غر ته ځي او همدارنګه د ننګرهار بیا په نورو ولسوالیو باندې څه کوي هغلته ګرځي او هغلته دوی نندارې کوي او د ژوند څخه خوندونه اخلي لیدونکو بیا هم هرکلی هیله ده راته ښه به یاست راغلي وو هسکې مینې ولسوالۍ او بیا اکاخیلو بازار ته مخکې به پخوا اکاخیلو بازار کې یوازې هغه جلوبۍ خرڅېدلې او خورا ډېرې زیاتې مشهورې به وي خو اوس مو داسې یو ځای دلته پیدا کړه او نظر مو پرې ولګېد چې تقریبا دغه د مسؤل شخص په خبره شي یوه میاشت په کېږي تقریبا چې دلته دوی په خپل فعالیت باندې پیل کړی دی او هیوادوال کولی شي دلته شینوارې سوپ چپ سمبوسه او جوس پلورنځی کولی شي دغه شیان دلته په اکاخیلو بازار کې چې دی له نن وروسته ترلاسه کړي دا چې مسؤل شخص یې همدلته ولاړ دی سره به خبرې مو وکړو او روغبړ به مو سره وکړو السلام علیکم سلام ورو رخي ښه انشاءالله صحت ښه دی مننه په خیر راغلی ډېره مننه خیر ویسي ته به ښه ده وضعیت ښه دی مننه خیر ویسي لیدونکو ته که نوم واخلي په خیر نوم مې روح الله دی او د هسک ولسوالۍ د اکاخیلو اوسېدونکی یم ډېر ښه ډېره مننه کاروبار دې فکر کوم لکه چې نوی پیل کړی دی کاروبار نوی دی په تقریبا میاشت یوه نیمه میاشت کېږي په فعالیت همدا شروع کړی دی څه پلوری هیوادوال څه کولی شي راشي او له تاسې څخه یې واخلي شریخ دی جوس دی جاله ده چپس دي سموسې دي شودو چای دی دا شیونه فی الحال مو سره شته قیمتونه یې څنګه دي قیمتونه یې انشاءالله بیخي ارزانه دي بیا هم تقریبا څونه ونیسته څو پورې پیدا کېږي شریخ چې دی 150 نیولې تر 80 او 100 پورې دي همداسې شودو چای چې مثال دی د 500 نیولې تر 80 پورې 100 پورې ګره مثال د سموسو سره شیدو چای چې خلکو ته کوي او همدارنګه شریخ کې چې بیا هغه فیره و استعمالیږي د همدې ځای دي د غواګانو دي شیدې دي که نه نه د غواګانو شیدې دي د همدې ځای شیدې دي کلو نه راوړي همغه استعمالوي راوړي مو ترې داخل همغه استعمالو څومره خوشحاله کېږئ چې هیوادوال دلته په دغه تور سړک باندې داسې ځي سپین غر خواته چکرې وهي بنډارونه کوي بیا له هغه خوا بېرته راستنېږي دلته بریک اخلي او له تاسې څخه هغه سمبوسې چای او همدارنګه شیریخ ترلاسه کوي او دلته یې خوري او بس دا خو د خوشحالۍ ځای دی که نه چې زموږ د خلک په چکر راځي فی الحال اکاخیلو بازار خو ډېر سابقه دار بازار دی او د دې چې اوس مشهورې ځلوبۍ مشهور دي او فی الحال به څنګه اوس مثال زموږ شریخ چې دی دا هم ډېر مشهور دی تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي فعالیت مو شروع کړی او الحمدلله ترې راضي یو خلک راضي خوري خدای مهربانه دی خدای دې کاروبار کې برکت واچوه وروستیو کې هیوادوالو ته څه وینا پیغام لري مهرباني بس پیغام دا دی چې هر څوک کولی شي مثال ښار نه که نه زموږ ولسوالۍ له چکر راوخي زموږ ځای د هغوی په خدمت کې دی شریخ دی شودو چای دی سموسې دي هر څه د هغوی په خدمت کې دي کولی شي دغه طبیعي شیان او هغه له خوندو ډک له تاسې څخه دلته ترلاسه کړي ډېره مننه خیر وسي راتګ نه مننه خوشحاله شي کور ودان ډېره مننه
برایټ لایف افغانستان ډیرو زیاتو درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه کور ودان چې تاسو موږ سره زموږ دغه خپرونه چې تاسو ته مو د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په اکاخیلو بازار کې برابره کړې او چمتو کړې وه. دلته د اکاخیلو بازار هغه مشهوري جلوبۍ چې ډېرې زیات شهرت لري او خورا ډېرې زیاتې مشهورې دي د هغه پخونکي سره مو خبرې وکړې او همدارنګه د هغه چا سره مو خبرې دلته وکړې چې فقط خاص او خاص دلته هغه د جلوبیو خوړلو لپاره راغلي وو. تاسې موږ سره زموږ دا خپرونه له پیل نه تر پایه ولیدله او وکتله. یو ځل بیا چې په یوې بلې خپرونه کې زه کاظم احمد راشد ستاسې ملتیا کوم، موږ ته اجازه راکړئ د یو خوشحاله، سوکاله او پرمختللي افغانستان په هیله.